دا دنیا آباد ده. دا دنیا آباد ده ډېره. دا دنیا آباد ده ډېره مزیدار ده. ډېره ښکلې. دا دنیا آباد ده ډېره مزیدار ده. دا د چا د پاره ده؟ دا زمونږ د پاره ده. بالکل ډېره اعلی. دا د چا د پاره ده؟ دا زمونږ د پاره ده. او چا چې پیدا کړې ده دا هغه خالق پیژني. چا چې پیدا کړې ده دا هغه خالق پیژني. ډېره حسنداره ده، ډېره جلوهداره ده. ډېره اعلی. دا د چا د پاره ده؟ دا زمونږ د پاره ده. خو دې کې یوه لاره ده، هغه لاره پرې نه دی. دې کې یوه لاره ده، هغه لاره پرې نه دی. سیده به الله لځي، سیده نیغه لاره ده. دې کې یوه لاره ده، هغه لاره پرې نه دی. سیده به الله لځي، سیده نیغه لاره ده. نو دا د چا د پاره ده؟ دا زمونږ د پاره ده. ډېر ښکلی. او نوم پې د الله واخله، ذبحه یې که بیا یې خوره. دا د قرآن شریف د یو صورت ترجمانه. نوم پې د الله واخله، ذبحه یې که بیا یې خوره. داسې که دې ونه کړه نو مه یې خوره، مرداره ده. دا د چا د پاره ده؟ دا زمونږ د پاره ده. زبردست. او لاس ولا په سر کېږده، ځان ته یې نږدې که بیا. لاس ولا په سر کېږده، ځان ته یې نږدې که بیا. ښکلې که ماشومه ده، بې موره بې پلاره ده. او داسې مې اورېدو چې یو ماشومه په پوړۍ کې ناسته وه، مور او پلار یې وي چې خواږه دله راوړو او سبزي راوړو. هغه په دماغه کې مور او پلار مړه شو او ماشومه په پوړۍ کې دغسې ناسته وه. ځکه دا مصره ما په دې کې ځکه دغسې چې لاس وله په سر کېږده او ځان ته یې نږدې که بیا. ښکلې که ماشومه ده، بې موره بې پلاره ده. او هلته دماغه وشوه، مړ شو یو زلمی پکې. هلته دماغه وشوه، مړ شو یو زلمی پکې. دلته یو کونډۍ، دلته یوه پیغلۍ پاتې بې دیداره ده. دلته یوه پیغلۍ پاتې بې دیداره ده. او ورور راله په ورور وجني، غلي معلومیږي نه. ډېر ښکلی، ډېر اعلی. ورور راله په ورور وجني، غلي معلومیږي نه. کونډه ترې نه پاتې شي، کونډه د ناچاره ده. کونډه ترې نه پاتې شي، کونډه د ناچاره ده. او زه صاحب زر هم ترې نه نن سبا روان یم. پاتې د غریب نه ده، پاتې د مالداره ده. دا د چا د پاره ده؟ دا زمونږ د پاره ده. ډېر اعلی، ډېر ښکلی. صحیح نوې غزل. زبردست. نو قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو اورېدو دا د دوی نوې غزلو چې تاسو ته ډالۍ کوو، نو مخکې به یې ضرور شیر کوئ. دغه شان که نوې بل وي بالکل بس نوې ورته بل ډالۍ کوئ. دا بل غزل دی چې ځان ته وګوره، ځان چک که نو ځان به وپېژنې. دا ما مخکې نه ریکارډ کړی. ځان ته وګوره، ځان چک که ځان به وپېژنې. شکر به وباسې بنده، سبحان به وپېژنې. ډېر اعلی، ډېر ښکلی. او بیا به دا وایي چې دا ښه ده چې جانور نه یم. بیا به دا وایي چې دا ښه ده چې جانور نه یم. فرق په منځ کې د جانور انسان به وپېژنې. ډېر اعلی. فرق په منځ کې د جانور انسان به وپېژنې. او ستا په دې سترګو کې دا دومره رڼا چا ایښې ده؟ واه واه واه، ډېر ښکلی. ستا په دې سترګو کې دا دومره رڼا چا ایښې ده؟ د دې خالق، د دې مالک رحمان به وپېژنې. د دې خالق، د دې مالک رحمان به وپېژنې. او ګرځې په خپو په لاسو کار کوي او په غوږو اوري. ډېر اعلی. ګرځې په خپو په لاسو کار کوي، په غوږو اوري. په وجود روغې د الله احسان به وپېژنې. په وجود روغې د الله احسان به وپېژنې. او
پاک الله په خپل وایي په درود او سلام واه ډېر ښکلی چې پاک الله په خپل وایي په درود او سلام ته به په وایي درود جانان به وپېژنې ته به په وایي درود جانان به وپېژنې او چې د تمامو کتابونو د سرتاج کتاب دی واه واه هغه کتاب به یادوي قرآن به وپېژنې او په شکل ښکاري بني آدم خو بني آدم داسې نه وي واه ډېر ښکلی په شکل ښکاري بني آدم داسې نه وي په بني آدمو کې پیریان او دیوان به وپېژنې دا چې وینې ته وي په بني آدمو کې پیریان دیوان به وپېژنې او ستا نیکني دشمن وي تا به جهنم ته بوزم ستا نیکني دشمن وي تا به جهنم ته بوزم بیا به ځان ساتي ابلیس شیطان به وپېژنې بیا به ځان ساتي ابلیس شیطان به وپېژنې او کلیونی یې ډاکټر نیم چې د علاج وکما کلیونی یې ډاکټر نیم چې د علاج وکما کچېرې روغ خپل پیدا تاوان به وپېژنې او چې ښه یې واوري په معنا باندې ځان پوه کړي د کلیاړوال سره دردا بیان به وپېژنې ډېر الله ډېر ښکلی قدرمنو کتونکو دا در سره مخکې ضرور شیر کړئ دا د دوی یو بل نوی غزل و چې تاسو ته ډاله کړو بل یو عشقي غزل دی چې ستا عشق یم ستا غمونه په سر اخلم ډېر الله ستا عشق یم ستا غمونه په سر اخلم کوټ بنګار چاندي پرېږدمه سره زر اخلم ډېر الله ډېر ښکلی ستا عشق یم ستا غمونه په سر اخلم کوټ بنګار چاندي پرېږدمه سره زر اخلم خلک وایي لیونی دی خو زه روغ یم خلک وایي لیونی دی خو زه روغ یم لیونی نه یم نامه د دلبر اخلم ډېر الله زبر لیونی نه یم نامه د دلبر اخلم او که څوک وایي چې د سر په بها کېږي که څوک وایي چې د سر په بها کېږي په بدل د سر د خاورې د در اخلم ډېر الله او چې دا ستا د حسن ذکر پکې نه وي د هغې محفل نه زه څادر اخلم ډېر الله زبردست چې دا ستا د حسن ذکر پکې نه وي د هغې محفل نه زه څادر اخلم ځکه غواړم صرف تا د خدایه غواړم چې ته نه یې نه لر اخلم نه بر اخلم ځکه غواړم صرف تا د خدایه غواړم چې ته نه یې نه لر اخلم نه بر اخلم او پښتانه د پښتنو په وینو لامبي اوس به ځان له په یورپ کې دفتر اخلم ډېر الله زبردست پښتانه د پښتنو په وینو لامبي اوس به ځان له په یورپ کې دفتر اخلم فیصله که د شعرونو په انصاف کې په نمبرو کې به غوره نمبر اخلم ډېر الله او زه شاعر صاحب درځم نه پاتې کېږم درنګ نن سبا کې به ټیکټ د سفر اخلم زه الله مستکوم ماشاءالله دا هم ډېر ښکلي شعرونه د دوی تاسو واورېدو نو قدرمنو کتونکو مخکې در سره ضرور شیر کړئ دا بل کلام دی چې وایا مینه ښه ده که دولت ښه دی وایا مینه ښه ده او که دولت مینه ښه ده که دولت ښه دی ښه دی هنر ښه دی که قسمت ښه دی تاسو ته سوچ کوئ وایا مینه ښه ده که دولت ښه دی ښه دی هنر ښه دی که قسمت ښه دی او دې کې راته لاندې باندې وښیه دې کې راته لاندې باندې وښیه ښه دی زینت ښه دی که همت ښه دی ښه دی زینت ښه دی که همت ښه دی او ټول ښه دي خراب پکې یو نشته دی دا ما چې کوم یاد کړو دا ټول ښه نعمتونه ټول ښه دي خراب پکې یو نشته دی خو دې نه چې کوم ښه دی روغ صحت ښه دی ګوره ټول ښه دي خراب پکې یو نشته دی خو دې نه چې کوم ښه دی روغ صحت ښه دی او زه چې انساني تاریخ ته وګورم زه چې انساني تاریخ ته وګورم ټولو کې د پاک رسول امت ښه دی ټیک ده
زه چې انساني تاریخ ته وګورم ټولو کې د پاک رسول امت ښه دی او مونځ ښه دی په موږ باندې فرض دی مونځ ښه دی په موږ باندې فرض دی خو مخکې د مانځه نه صحیح نیت ښه دی ټیک ده مونځ ښه دی په موږ باندې فرض دی مخکې د مانځه نه صحیح نیت ښه دی او ځکه یې د زړه په غوږو اورم ځکه یې د زړه په غوږو اورم ستا په هر غزل کې نصیحت ښه دی ډېر الله ټیک ده زبردست او یا مالداره مال به د نه پاتې شي ورکتې غریب سره مدد ښه دی ډېر الله ډېر یا مالداره مال بدل نه پات مال به د نه پاتې شي ورکتې غریب سره مدد ښه دی او زه صاحب زر پت پالم مروت پالم پت ښه دی مروت ښه دی غیرت ښه دی ډېر الله ټیک شو ډېر ښکلی بالکل مالا لیکلم نه نن تازه کلام قدرمندو کتونکو دا د جوی بالکل نوی تازه کلام نو مخکې در سره ضرور شیر کړئ دغه شان د جوی سره به مونږ نور هم پروګرامونه کوو چې نوی نوی داسې شعرونه غزلې لیکي د جوی هر شعر ته که موږ سوچ کوو نو په دې کې یو سبق پروت وي د آخرت دپاره پکې ښه شته او دنیاوي که موږ سوچ وکړو نو هم پکې مطلب سبق دپاره ډېر ښه شعرونه دي نو مخکې در سره ضرور شیر کړئ د ویډیو کتلو یو جهان مننه تاسو خپل خوږ ورور اجازه بنيري لور کې اجازه او صاحب سر بابا لور کې اجازه دلوي الله پامان مهرباني